دویمې برخې ته ځو، ازاده مشاعره وي په دې کې. نو احسان الله موسمي ته زه خواست کوم چې موږ ته خپل کلام ووایي. محترم احسان الله موسمي صاحب. وایي پوهېږمه پوهېږم خدا نه پوهېږي، وایي پوهېږمه پوهېږم خدا نه پوهېږي، دا د خوږمن زړګي د درد خوږه خوږمنه دلته هېڅ قسم د غم ونه کړي، خوږه خوږمنه دلته هېڅ قسم د غم ونه کړي، خواږه خواږه وي په خوږو دلته خواږه پوهېږي او ستا خوږه خوږمنه دلته هېڅ قسم د غم ونه کړي، خواږه خواږه وي په خوږو دلته خواږه پوهېږي او ستا د خیالونو د سوچونو په لار څنګ تېر شومه، ستا د خیالونو د سوچونو په لار څنګ تېر شومه، درانه درانه وي په خوږو په درنو دلته درانه پوهېږي. دا یو دا غونډې څوک مې ذهن کې و، تاسو له ما یو دغه غونډې کې راوړې یو زړه غونډې کیسه، دا د وړوکوالي یو دغه دی چې یوه مور د دې عنوان دی بېوسه ژوند او بېسریمان. یوه مور بچي ته جاړي په یو لویه مجبورۍ کې په یو غټه ناچاره کې، دا بچی خاموشه پروت دی په څنګل د مور بېهوشه، دا د مور سوی ځیګر دی، دا د مور د زړه ټوټه ده، ریم نیولې سترګې ډکې او بلوي ډیوې دي، سترګې سرې په مخ کې لارې جوړې کړي شونډې دي، مور بیمار بچی په غېږ کې کلک نیولی د زړه سر دی، دغه مور او تغې منډې وهي یو خوا کله بل خوا چې لار خوا بیا سرې شوه د کور لور کې راوړ کړه، ماشوم هم ورسره غېږ کې دوکان ته لاړه چې خرڅ کړه د کور لور کې روپۍ ورکړې 2000 په هیبت ډاکټر ته غېږ نیولې ورته وایي دا ماشوم بلکل څه نه کوي، دی د سوړه بیمار دی. چې ډاکټر کتنه وکړه د ماشوم رپورټ یې راوړو، ډاکټر وویل 1000 روپۍ لږې څه دپاره، مور یې وی یمه بېوسه یمه ډېره پریشانه، دغه یو بچی مې ژوند دی، دا زما د زړه دنیا ده، زما روح دی زما ځان دی، دا زما د زړه جهان دی، ما د کور هر څه خرڅ کړه، دغه 2000 روپۍ دي، د ماشوم علاج شروع کړه، دا باقي هم درله ګورم، زما کور کې بس هم دغه سرمایه نوره نشته، یم تور سرې بیا سرې یم هم په زړه هرې یم، په ماشوم باندې یارېږم، هسې نه چې څه ناڅه شي ډېر ورځونه کړېږي، شپه ورځ ورته جړېږم، ډاکټر وویل داسې نه شي، پیسې جمع کړه بیا راشه، مور بچی په غېږ اوچت کړو، فوټپاث غاړې ته لاړه، دوپټۍ خپله خپره کړه، ماشوم هم ورسره پروت دی، خیرات غواړي او هم جاړي، د ماشوم علاج دپاره خیرات غواړي او هم جاړي، خلک ډېر په دغه لاره تېرېده بغیر احساسه، چا به 10 چا به 20 ورکړي، په 10 چې 10,000 دا روپۍ پوره کېدلې، ورځ پرې تېره شوه ماښام شو، وږې تږې ژبه وچه، خپل لړګی راوچت کړو، ډاکټر کلینیک ته راغله، څه پیسې په لوټه کړې ماشوم سره وړاندې، چې ماشوم د مور په غېږ کې ډاکټر وکتو حیران شو، 2 ګنټې د ماشوم چې دا عمر دی یو وخت دی، دغه مور له ډېره غمه په یوه بکري کې د خولې لاړه، چې راپرېوته نسکوره، په ماشوم هېڅ پکې نه و، موسمي بختور وو، دغه دواړه جنتیانو کړې په خپله لکه پس پیسې راغونډې، مور او زوی دواړه دفن شو، حواسې لاوارې ساجره دا یو زوړ غزل دی دا چې په سړه سترګه کې هم ستا په شان ځان ساتمه، په سړه سترګه کې هم ستا په شان ځان ساتمه، تلو پټه شلېدلې زه سرې ګریوان ساتمه، دا به وي ستا د لیونی مینې اثر لیونی، دا به وي ستا د لیونی مینې اثر لیونی، جبه چې هر وخت تلم د پای قربان ساتمه، تلو پټه شلېدلې زه سرې ګریوان ساتمه، د زړه په کور کې مې پراته دی
پدلو تصویران د زړه پکور کې می پرات دی پدلو تصویران سمره نادان یم پکاب کې چې بوتان ساتما سمره نادان یم پکاب کې چې بوتان ساتما تلو پټش لیدلې زسر گریوان ساتما ستا ارمان نارجینو زهم ارمان نارجوم ستا ارمان نارجینو زهم ارمان نارجوم گورکنا زسمر خیال ستا دارمان ساتما تلو پټش لیدلې زسر گریوان ساتما دا هم زما د پارکما د اعزاز ناندا دا هم زما د پارکما د اعزاز ناندا خلق پدې ګران ګران کې چې جانا تلو پټش لیدلې زسر گریوان ساتما لیونی ما وقار لدا مشغولا ډیره د چې لیونی ما وقار لدا مشغولا ډیره د چې ستا په یادونو د زړه وران کلی ودان ساتما تلو پټش لیدلې زسر گریوان ساتما په سړه سترګه کې هم ستا په شان ځان ساتما تلو پټش لیدلې زسر گریوان ساتما دا و جب شاعر ګران وقار علي شاه دریاب او زه اوس خواست کوم محترم اکرم نازي ته چې موږ ته خپل کلام ووایي. سوزلمی ویستلې زړه تنګ په دروازه سوزلمی ویستلې زړه تنګ په دروازه ولار دې رات بیا هغه ملنګ په دروازه سوزلمی ویستلې زړه تنګ په دروازه پټکنا غرم چې د تمبو سرو کې ګورې پټکنا غرم چې د تمبو سرو کې ګورې نیلم بشي ورځ مې نامننګ په دروازه نیلم بشي ورځ مې نامننګ په دروازه سرور شرات خپلو سنل کلمی وباسي سرور شرات خپلو سنل کورمی وباسي جوړ شوی رات بیا د کلی جنگ په دروازه جوړ شوی رات بیا د کلی جنگ په دروازه دیدن دبام لسرا میں کوم لنگ یارا شبق سے روزی وی چې بام خو اکثر محبوبه په روجتي کنه ته څنګه روجت شوی نو ما ورته وی چې زه په داسې ځای کې وم چې ما لاندې کتل دیدن دبام لسرا میں کوم لنگ یارا هر وخت خو څوک نه غواړي قلم په دروازه هر وخت خو څوک نه غواړي قلم په دروازه دا زړه چې مې نازینن په یو ځای نه ټیکاویږي دا زړه چې مې نازینن په یو ځای نه ټیکاویږي رانو سي چا دم کړي تور لونګ په دروازه
رانستی چا دم کړي تور لونګ په دروازه ولار دې راته بیا هغه ملنګ په دروازه سور ځله مې ویستلې زړه نه تنګ په دروازه. دا محترم اکرم نازي صاحب وروسته محترم مشر خورشید ابن لبید صاحب ته خواست کوم چې کلام ووایي. یہ زمانہ خدا خویاران خندی زمانہ خدا خویاران خندی باغیان در ابنا شل بندیان خندی باغیان در ابنا شل بندیان خندی صبر اور غم شو بغل دلو صبر اور غم شل بغل دلو संग दिल लड़ना पजहान खनदी संग दिल लड़ना पजहान खनदी बाग़यान दरबना शल बंदियान खनदी बाग़यान दरबना शल बंदियान खनदी इंसानियत जाड़ी विरू ना कवी इंसानियत जादू न कई चंगे जिराश इंसानान खनदी चंगे जिराश शो इंसानान खनदी बाग़यान दरबना शल बंदियान खनदी उकड़ी वादे द इक़्तिदार गलचकी उकड़ी वादे द इक़्तिदार गलचकी दादर जना लीडरान खनदी बाग़यान दरबना शल बंदियान खनदी नंद मुस्लिम पलास मुस्लिम कतलीगी नंद मुस्लिम पलास मुस्लिम कतलीगी दातश पलम मुसलमानान खनदी बाग़यान दरबना शल बंदियान खनदी बाग़यान दरबना शल बंदियान खनदी तमाम शक़तल द अली पतुरा तमाम शक़तल द अली पतुरा हम मुशरिकीन हम यहूदियान खनदी बाग़यान दरबना शल बंदियान खनदी रब कामयाब की तददीन वारिसान रबत कामयाब की तददीन वारिसान द तालिब रंग की इजंतान खनदी द तालिब रंग की इजंतान खनदी बाग़यान दरबना शल बंदियान खनदी रब नक्शा द बदर ब्या जोड़के रब नक्शा द बदर ब्या जोड़के द मदीने मुनाफिकान खनदी बाग़यान दरबना शल बंदियान खनदी बाग़दी ताला इब्न लबी दानिशी बाग़दी ताला इब्न लबी दानिशी बुलबुलान खैर दे खुजागान खनदी बाग़यान दरबना शल बंदियान खनदी. خورشید ابن لبید صاحب او ګران ملګري خان کریم افریدي ته بخیرالی وه او د کلام بلنه وکړه. هلکه برابر ورته د اردو یوه مشاعره وه هغې کې اعلان شو چې کوم شاعر وروسته راځي وي هغه د صاحب مصروفیات یونیورسټۍ کلاس خبرې کوي هغه کلام نه وي د هغې نه چې د ځان نه بس ډایرکټ چې دی همدلته نیغ په نیغه ځان نه ورسوي یو کتابي ماده تا چې راوستې وریځې د هجران بیا تا چې راوستې وریځې د هجران بیا وروي مې جوړ د سترګو نه باران بیا او که زما مرور یار دې په خوله نه کړو که زما مرور یار دې په خوله نه کړو چې را نشي په جهان بیا په جهان بیا او که زمونږ د داستان نه څوک خبر
که زمونږ د داستان نه څوک خبر شول دوی به هیر کړي د لیلا مجنون داستان بیا او د دنیا په دې بازار کې داسې ورک شو د دنیا په دې بازار کې داسې ورک شو ما ونه لیدو په دې سترګو جانان بیا او ما په خپلو وینو دادي خړوب کړي ما په خپلو وینو دادي خړوب کړي را به نشي ستا زلفانو ته خزان بیا او دې خوږو خوږو نغمو خو زه بدنام کړم دې خوږو خوږو نغمو خو زه بدنام کړم او به نه لیکم نغمې په دغه شان بیا او هسې مه ساره زړې لارې زړګیا هسې مه ساره زړې لارې زړګیا را به نشي په زړو لارو کاروان بیا او دا کریم لکه بورا لتا تاویږي دا کریم لکه بورا لتا تاویږي تا جوړی شي دی په زلفو کې ګلان بیا او د کریم د مرګ خبر چې کله خور شي د کریم د مرګ خبر چې کله خور شي ته وګورې ډېر په ده پسې یوه تازه هایکو ده چې دستک نه پس لگ انتظار پکار دی دستک نه پس لگ انتظار پکار دی پکور کے ناس سڑے تر ور پورے جہاز کے نا پخپل خپور رسی دستک نہ پس لگ انتظار پکار دے پکور کے ناس سڑے تر ور پورے جہاز کے نا پخپل خپور رسی یو څو هایکو نورې دي چې حسن د خپل قدر نه نوي خبر حسن تتل د خپل قیمت اندازه د نظرونو د طواف نه لګي حسن د خپل قدر نه نوي خبر حسن تتل د خپل قیمت اندازه د نظرونو د طواف نه لګي او یا خبز دل یا خ اشنا د زما یا خبز دل یا خ اشنا د زما چې په مړی زما چړه تیروي او ضرورت محسوسوي د نقاب یا خبز دل یا خ اشنا د زما چې په مړی زما چړه تیروي او ضرورت محسوسوي د نقاب او بل هایکو ده چې امن تخم د شړشم او جمیا نه دی امن تخم د شړشم او جمیا نه دی چې په هر شاړه ځمکه زرغونیږي دې د پاره د انصاف وتره پکار ده امن تخم د شړشم او جمیا نه دی چې په هر شاړه ځمکه زرغونیږي دې د پاره د انصاف وتره پکار ده او منم چې ته به خود غرضه نه یې منم چې ته به خود غرضه نه یې خو هر یو غم شریکوي ما سره او خوشحالونه دې څوک نه خبرېږي آخري هایکو ده چې د یو احساس د ژوندانه په خاطر د یو احساس د ژوندانه په خاطر زه خپل زخمونه تل په مالګو وینځم ګنې تکلیف د چا پرزو شي په ځان غزل څو شعرونه دي رد عمل زما شدید وي دې کې شک نشته ده رد عمل زما شدید وي دې کې شک نشته ده خو ستا عمل هم د یزید وي دې کې شک نشته ده رد عمل زما شدید وي دې کې شک نشته ده خو ستا عمل هم د یزید وي دې کې شک نشته ده او د کار خبرې وي اکثر پکې خپل سر خوړلې د کار خبرې وي اکثر پکې خپل سر خوړلې د کوم مضمون چې لوی تمهید وي دې کې شک نشته دی او بل شعر ده چې حد نه چې څه د کار خبرې وي اکثر پکې خپل سر خوړلې د کوم مضمون چې لوی تمهید وي دې کې شک نشته دی او حد نه چې څه هم شي سوا نو خوند یې پاتې نشي حد نه چې څه هم شي سوا نو خوند یې پاتې نشي د هر یو سیس پکار یو برید وي دې کې شک نشته دی او چې د مظلوم لاس
د ظالم ګریوان کې ووینمه چې د مظلوم لاس د ظالم ګریوان کې ووینمه هغه ساعت به په ما عید وي دې کې شک نشته دی. آخري شعر ده چې د خلوص تمه به مجروحه د هیچا نه نه کړې د خلوص تمه به مجروحه د هیچا نه نه کړې هر څوک د خپل غرض مرید وي دې کې شک نشته. مننه. محترم رنجان مجلس وضوح قدرمن محترم راجستانی ادبی جاگی راجستانی جاگی اٹک سابقہ مؤثر الفاظ عالم کی ذرا ذرا تصویر حسرت حسرت کاتبی عالم کی ذرا ذرا تصویر حسرت کاتبی احمد آپ کاتبی تصور چې د معاش حسرت کامل شي تصور چې د معاش کامل شي عمل شي تصور چې د معاش عمل شي تصور چې د معاش کسرګار شمه کوم باندې شو ما عمل شي یا چې د کسرګار انکار نه ته چې د کسرګار د دلګار سمه عمل شي جوړي ته چې ورنه سره واړه دې د زلفو ته چې ورنه سره واړه دې د زلفو یم شي نستا دانی ته چې ورنه سره واړه دې ستا دانی زه ما سره وپیم د ټوک دل شي اوس نظر دا مکان بکله و اوس نستا دا مکان بکله و درته ټول دا شګړې بل شي مکان بکله وغځي درته دا مکان بکله وغځي درته دا شګړې کله خپل څو شعرونه راکم چې زما شعرونه کیمرا کې راشي ډېر ښه څو شعرونه چې پرون چې په اجرام کې ناقراره ګرځېده پرون چې په اجرام کې ناقراره ګرځېده نن څنګ کې د جانان وښه قراره ګرځېده او سپرلی و مازدیګر و د همزولو په جومپک کې سپرلی و مازدیګر و د همزولو په جومپک کې نشه د پیغلتوب وښه خماره ګرځېده او د بل په رنګ کې رنګ وې پېغلې ټولې په سیالۍ وې د بل په رنګ کې رنګ وې پېغلې ټولې په سیالۍ وې په خپل رنګ کې رنګینه ده او هوښیاره ګرځېده او په غاړه د راوي او پنجابي کلتور دننه په غاړه د راوي او پنجابي کلتور دننه دا پېغله پښتنه او پردهداره ګرځېده په غاړه د راوي او پنجابي کلتور دننه دا پېغله پښتنه او پردهداره ګرځېده نن بیا د مغرب په کتابونو کې څه لوستي نن بیا د مغرب په کتابونو کې څه لوستي نن بیا چې وراوتې بې مواره ګرځېده او پرون یې په بمبار کې زما ټول کلي ویجاړ کړ پرون یې په بمبار کې زما ټول کلي ویجاړ کړ دا بیا نن وتکه څه دپاره ګرځېده په کور کې په ژړاوي جینکې ګودر ته نه تلې په کور کې په ژړاوي جینکې ګودر ته نه تلې بهر د ترخګرو یو ګواره ګرځېده سردار یوسف زی ځکه میخانه کې په شور پاسې پیاله پکې د میو چې بېواره ګرځېده اقبال حسین اکار صاحب ته خواست کوم چې کلام مننه دي د یو کلام چې دی په دې فیسبوک باندې چې مونږ بینر ورکړو دا یو هغه یو درد ادمخیل یو ځوان دی نو هغه په دې کې خواست وکړو چې یاره زما دا شعرونه دغه کې ووایي په سیال صاحب یې لیکلي نو مونږ بیا دغه درته وورو هغه یاد شي دا فکر و که خوب و او که خیال و فکر و ملنگ و او که سیال و شعور و که احساس و که شاعر و دیوه و که رڼا و که مشال و سندره و اول که اسویلی و فریاد و که زویرگی و که سوال و یو دور و
تاریخ و کتابو یو ماضي وه چې بې قدرو ته په حال و سیال تیر شو لاړ لکه چې باد تیر شي داسې سیال بل نشته بې مثالو بې مثال دغه د خیر او خپل غزل به سره شریک کړمه چې کېدای شي تاسو اورېدلی مي خپلو غورځولی یم پردی یمه خپلو غورځولی یم پردی یمه مینه لټومه لیونی یم خپلو غورځولی یم پردی یمه مینه لټومه لیونی یمه زه خو ستا ښایست ګله ښکلا یمه زه خو ستا ښایست ګله ښکلا یمه ولې دې په سترګو کې ازلی یم زه خو ستا ښایست ګله ښکلا یمه ولې دې په سترګو کې ازلی یمه او زه به یم پښتون افغان پټان اوغان زه به یم پښتون افغان پټان اوغان ښکلو دې دنیا له پسرلی یمه زه به یم پښتون افغان پټان اوغان ښکلو دې دنیا له پسرلی یمه او یاره له ما مه کړې یم مین انسان یاره له ما مه کړې یم مین انسان سمه چې زه میشک غرڅنی یمه سمه چې زه میشک غرڅنی یمه او څوک مې په کلار ژوندون ته نه پرېږدي څوک مې په کلار ژوندون ته نه پرېږدي دلته وخت په ژرنده اسویلی یمه مینه 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 شئ په امن شئ مینه 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 شئ په امن شئ دغه یو نغمه د زندګۍ یمه او فکر در کوم خو بدل نه غواړم فکر در کوم خو بدل نه غواړم مه مې ګرموې کو سارانې یمه حیران صاحب فکر در کوم خو بدل نه غواړم مه مې ګرموې کو سارانې یمه ژوند زما خو ټول په اور کې تېر شول ژوند زما خو ټول په اور کې تېر شول بیا هم پتپالمه سم سړی یم ژوند زما خو ټول په اور کې تېر شول یم تاسو خبره سلیم لالا پرون تاسو کوله ژوند زما خو ټول په اور کې تېر شول بیا هم پتپالمه سم سړی یم او ګله په افکار دې بدګمان نه شي ګله په افکار دې بدګمان نه شي ولې ستا نظر یمه ژوندی یمه او موږ پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد د ځوان جرنالیست دانیال ادم خان چې دا نیوز کې اول دي د انګریزۍ یو رساله په چلوله راغی نه او بیا بي بي سي اردو سروس ته لړ ډېرې پښتني جذبې لري او څو ځلې داسې اراده څرګنده کړې وه چې ستاسو د میاشتنیو غونډو ته به درځم نن سبا د سیسیس تیارې کړي نو کوم چې زه درشم او مشران ووینو ما له غونډې نو بیا به زه واپس راځم د وخت کمي په وجه ستا ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ او ستاسو د بیا راتګ په هیله خوشحاله اوسئ محترم مشر حیران خټک صاحب ته د کلام خواست یو شعر کوم پس بیا غزل چې ته ما شهید کا زه به تا شهید کړم ته ما شهید کا زه به تا شهید کړم داسې به مونږه جنتیان شو دواړه ته ما شهید کا زه به تا شهید کړم داسې به مونږه جنتیان شو د یارون سهار په تمه ټولې شپې دي تېرومې د یارون سهار په تمه ټولې شپې دي تېرومې او زړه مې دم په دم ډوبېږي حوصلې دي لوګومې زړه مې دم په دم ډوبېږي حوصلې دي لوګومې د یارون سهار په تمه ټولې شپې دي تېرومې زړه مې دم په دم ډوبېږي حوصلې دي لوګومې او نه د رقص د منزل شته کوشي صاحب نه د رقص د منزل شته اختتام د منزل شته نه د رقص د منزل شته اختتام د منزل شته
او یم روان په دایره کې فاصلې دي لنډول نه د رقص د منزل شته اختتام د منزل شته او یم روان په دایره کې فاصلې دي لنډول او شفق صاحب کله یو بت سجده کړم کله بل ته پخپو پرېږدم کله یو بت سجده کړم کله بل ته پخپو پرېږدم د ګمان په کور کې اوسم استاني دي خیالونه برځوي کله یو بت سجده کړم کله بل ته پخپو پرېږدم د ګمان په کور کې اوسم استاني دي بدلوي او جنون سره خیرت سره کوم یو بد دی کوم یو خله جنون سره خیرت سره کوم یو بد دی کوم یو خله لا پدې په نشم افسانه دي خیالونه جنون سره خیرت سره کوم یو بد دی کوم یو خله او لا پدې په نشم افسانه دي خیالونه او دا شی دی چې شفق صاحب ستا په فکر کې زخات شو د هر فکر لا آزاد شو ستا په ذکر کې زخات شو د هر فکر لا آزاد شو او د جنون منزل نورون زولنې دي شرنګوي مننه ډېره مننه ستا په ذکر کې زخات شو د هر فکر لا آزاد شو او د جنون منزل نورون زولنې دي شرنګوي او مقتاز کوم چې په سلګو کې شمه نن حیران ته داسې وویل په سلګو کې شمه نن حیران ته داسې وویل زه په بخت مقاتله پروانی دي سوځوي محترم هرات خټک صاحب او محترم مشر شفق صاحب ته خاص کوم چې کلام وایي دا حیران خټک صاحب دا شعر جو شهید تبا شهید کړه بتا شهید ما فکر ته یو دا د تیر ورځو کې په فیسبوک هم خور شوی او خلکو خوښ کړی دا یې نه مخکې یو دوه شعرونه ګلونه چې د زلفو تار په تار نه کې اشنا خواره به نکهتونه د بهار نه کې اشنا او مسکې شه چې د زړه غوټۍ مې اوس پړي ګلونه سپرلی دا ننګوره تا انګار نه کې اشنا او غزل دی چې د حالاتو ستمونو که برباد کړم د حالاتو ستمونو که برباد کړم خو دا زړه مې په هوا شي چې تا یاد کړم زما ټول تنها کوڅو کې تیر شو زما ټول عمر تنها کوڅو کې تیر شو ما ځوانۍ له څه ورکړي څه بس باد او محمود صاحب وي نه غوړېږي په سپرلي کې هم ګلونه نه غوړېږي په سپرلي کې هم ګلونه دی ازغي فکرونو په فریاد او حیران صاحب وي دواړه لاسه مې په خپلو وینو سره دي دواړه لاسه مې په خپلو وینو سره دي د الله د نوم مزار شمه جهاد کړم او د چا غم راته شفق ډېر عزیز دی د چا غم راته شفق ډېر عزیز دی د نیمګړو تلوسو نه یې آزاد کړم تشکر دا محترم مشر میمري شفق صاحب او زه اوس بلنه ورکوم محترم مشر متي الله قریشي صاحب ته چې موږ خپل نصیب غزل دی کنیزی خلق د پیرانو فقیرانو لمن کنیزی خلق د پیرانو فقیرانو لمن ما هم نیولې د مضبوطه د خوبانو لمن کنیزی خلق د پیرانو فقیرانو لمن ما هم نیولې د مضبوطه د خوبانو لمن اور با پس کې
اوس به په څه کې وړي خیرات ستا د دیدن محبوبې اوس به په څه کې وړي خیرات ستا د دیدن محبوبې اوس خو تار تار د تا د درد ملنګانو نه اوس به په څه کې وړي خیرات ستا د دیدن محبوبې اوس خو تار تار د ستا د درد ملنګانو نه ما کړه دا خیال چې ستا ګریوان به سلامت پاتې شي ما کړه دا خیال چې ستا ګریوان به سلامت پاتې شي نن کو پرسیره د خورانو غریبانو نه او سشوا کستا د ستمونو انتها وشولا سشوا کستا د ستمونو انتها وشولا لا مې خالی نه دا آشنا د دعاګانو سشوا کستا د ستمونو انتها وشولا لا مې خالی نه دا آشنا د دعاګانو لمن او د عشق په نوم دې په ځنګل کې تنها پرې خودلم د عشق په نوم دې په ځنګل کې تنها پرې خودلم څنګه به راوړم سلامته لیلیوانو لم د عشق په نوم دې په ځنګل کې تنها پرې خودلم څنګه به راوړم سلامته لیلیوانو لمن او تا په یاد کې زما اوښ کې ملغلرې شولې تا په یاد کې زما اوښ کې ملغلرې شولې چې پرېوتې ورته نیولې وه ګلانو لمن تا په یاد کې زما اوښ کې ملغلرې شولې چې پرېوتې ورته نیولې وه ګلانو لمن او قریشي ښکلي به څه درکړي نه قریشي ښکلي به څه درکړي ترې څه تمه لرې قریشي ښکلي به څه درکړي د څه تمه لرې تل تشه وه تشه به وي د بخیلانو لمن ښکلي به څه درکړي ترې څه تمه لرې تل تشه وه تشه به وي د بخیلانو بل غزل وایي بل نشو دا مې صدر محفل سید محمود احمد صاحب تخواست کوم چې مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم اوس چې قریشي صاحب غزل ووایي او په هغې پسې څه وینا په شعر کې شاید ما ته ډېره زیاته بېادبي ښکاري یاد راته هم نه دي نو دا بېادبي به بانه جوړه کړم یاد راته دي او راوړې مې سندي سر ټولو ډېره زیاته مننه چې تاسو راغلئ او دومره خپل قیمتي وخت ورکړو مهرباني نن د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد دغه میاشتنۍ غونډه چې د ارواښاد غازي سیال صاحب په حوالې سره تعزیتي ریفرنس و پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد لکه د نور کله په شان هم خپل دغه مشران یاد وساتل او نن په دې غونډه کې موږ سره د پښتو ادب کلتور او سیاست سره تړلي ستر مشران ډېر لوی خلک موږ سره موجود وو چې په هغې کې ښاغلی مشر سلیم خان ایډوکیټ ښاغلی حسن خان ښاغلی مشر میمري شفق صاحب ښاغلی مطیع الله خان قریشي صاحب سید محمود احمد صاحب ډاکټر انیف خلیل صاحب او د ریډیو پاکستان اسلام آباد ډیپټي کنټرولر التاب شاه صاحب د هغې نه علاوه د ریډیو پاکستان اسلام آباد پروګرامینګ څانګې پروډوسر اظهر خان صاحب د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد د مجلس عاملې غړو په دې غونډه کې نن ګډون وکړ په لومړۍ برخه کې د غازي سیال صاحب چې کوم ادبي خدمات و هغه دغه ذکر شو مشرانو اوستایل په هغې باندې رڼا واچوله او هغه د پښتو ادب دپاره د هغې خدمات ډېر ګټور وګرځول په دویمه برخه کې ازاده مشاعره وشوه او په دغه دوران کې موږ سره دلته پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد نه علاوه دلته کې د اردو او د پنجابي تنظیمونو چې کوم زمونږ شاعران ملګري وو هغې د سوسایټي باني سیکرټري جنرال اقبال حسین افکار صاحب د پلار سره د هغې پلار وفات شو د هغې د فاتحه خانې دپاره هغې دلته کې حاضر شو موږ سره په دې غونډه کې ګډون وکړو او دغه د اقبال حسین افکار صاحب د والد محترم د بخانې دپاره د غازي سیال صاحب د بخانې دپاره دعا وکړې شوه د هغې نه علاوه زمونږ یو شاعر ملګری ګل عبدالسوز صاحب
پلار وفات شو 13 ورځو کې پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد د هغې د بخانې دپاره هم دوا کوي او د مجلس عاملې ملګري عبدالحمید زاهد صاحب مور بیبي ناروغه ده د هغې د روغ صحت دپاره هم دوا کوي. د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد دا غونډه په دې ځای سرته رسي او د ټولو راغلو میلمنو ملګرو مشرانو یو جهان مننه. په دې غونډه کې موږ سره په خاص توګه د اجرستاني ادبي جرګې اټک نه راغلي دغه جرګې چې کوم مشر دی کوم صدر دی بانی صدر سعدالله میوند صاحب د هغې هم یو جهان مننه چې هغې د دومره لرې نه په خپلو سختو حالاتو کې د ادبي سوسایټۍ اسلام آباد دپاره د غازي سیال صاحب د روح تسکین دپاره هغې وخت وښکه او موږ سره دلته کې ګډون وکړه. ستاسو د ټولو د راتګ یو جهان مننه.